بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 12م ټولګي د کیمیا مضمون د تدریس تشریح کولو لپاره چې موږ دې درس کې د میتان یا د القانونو لومړنی نماینده یا لومړنی مرکب غواړو تاسو ته تشریح کړو. موږ په تیرو درسونو کې تاسو ته القانونه تشریح کړل، د القانونو کیمیاوي او فزیکي خواص مو تاسو ته تشریح کړل. دغو خواصو په نظر کې نیولو سره موږ د هر القان خواص تشریح کولی شو. نو اوس غواړو په دې درس کې چې د میتان د خواصو پوهېدل او لاسته راوړنه تر عنوان لاندې چې موږ لومړی باید میتان وپېژنو. میتان تاسې پوهېږئ چې د القانونو لومړنی نماینده دی. مالیکولي فرمولې CH4 مشرع یا جوړښتیز فرمولې دغه رابطه ما ځکه ټکي ټکي ولیکله چې هغه رابطه د هغه کاربن شاته ده، یعنې کوم مودل کې چې ما مخکې په القانونو کې هم تاسو ته تشریح کړه نو هغه رابطه تاسو ته نه ښکارېدله. نو غواړم چې دغه تاسو ته واضح شي چې دغه رابطه ټکی ټکی زه په دې خاطر لیکم چې دا هایدروجن د کاربن شاته دی، موږ ته نه معلومیږي. کاربن د القانونو لومړی مرکب دی چې sp3 هایبریدیشن څخه لاسته راځي، یعنې کوم کاربن چې کوم هایبریدیشن کوي sp3 دی او یو اس د هایدروجن سره تعامل کوي چې فضایي یا کوم هندسي شکل ځان ته غوره کوي تتراهیدرال دی. دغه شکل تاسې ګورئ داسې یو شکل ځان ته غوره کوي. که چیرې دغه زما لاس داسې وي، دا یو ځل، دا بل ځل، شاته یې بل ځل او لاندې بل ځل، یعنې څلور ځله لري. یعنې د دې فضایي یا هندسي شکل څلوروچي یا تتراهیدرال دی. د دغه زاویه چې دلته دوی تشکیل جوړوي 109 درجې ده او کاربن یو بې بویه بې رنګه ګاز دی. رابطه چې د دوی ترمنځ ده د کاربن او هایدروجن هغه غیر قطبي ده. نو میتان په اوبو کې نه حل کیږي، په همدې خاطر نه حل کیږي چې د ده هډیکې چې ده غیر قطبي ده. په اوبو کې تاسې پوهېږئ هغه مالیکولونه حل کیږي چې هغه قطبي وي. نو میتان په مختلفو نومونو سره یادیږي. د خندقونو غاز ورته وایي. د خندقونو غاز په دې خاطر وایي چې په خندقونو کې چې د عضوي مرکباتو د هوسیدلو څخه کوم غاز لاسته راځي هغه میتان دی. نو په همدې خاطر ورته د خندق غاز وایي. د کانونو غاز هم ورته وایي چې دغه غاز د کانونو څخه هم لاسته راځي. او دغه غاز د تیلو په غازونو کې هم شتون لري چې د 10 نه تر 80% هغه تیلو کې چې غاز شتون ولري میتان 10 الی 80% ده. په طبیعي غاز کې میتان ځینې کتابو کې 90% ښیي او ځینې کتابو کې 98%. ستاسې کتاب کې 98% ده، خو ځینې کتابو کې بیا 90% ده. دغه غاز کوم غاز چې موږ په کور کې استفاده کوو، په پخلي کې یا د روښنایي لپاره 90% میتان څخه جوړ شوی. او د تیلو غازونو کې میتان بیا 10 نه تر 80% شتون لري. نو ومې ویل چې یو بې بویه بې رنګه غاز دی. په همدې ترتیب د دې کیمیاوي خواص کې چیرې مطالعه کړو، د میتان د پایرولیز څخه چې کوم مرکب لاسته راځي
یعنی که چیرې مونږ میتان ته 0 درجې د سانتیګریډ تودوخه ورکو، دغه عملیې ته پایرولیزس وایي. پایرولیزس یعنی هر مرکب ته چې مونږ 0 درجې تودوخه ورکو هغه د پایرولیزس عملیه ده. که چیرې مونږ میتان ته 0 درجې تودوخه ورکو نو 2 مالیکوله هایدروجن او دوده یعنی خالص کاربن لاسته راځي. دغه خالص کاربن په دباغي یا چرمګري کې یا هغه رنګونو جوړولو کې یعنی د کاربن څخه ګټه اخلي، استفاده کوي. یعنی د مونږ د بورډ د رنګ جوړولو لپاره، د اطاقونو د رنګ جوړولو لپاره، کوم د مارکرونو رنګ جوړولو لپاره اکثرا د کاربن د دودې څخه څه کېږي، ګټه اخیستل کېږي، جوړېږي. بل که چیرې مونږ کاربن ته میتان ته تودوخه ورکو د 1500 درجې سانتیګریډ نو اسیتلین لاسته راځي. اسیتلین د الکاینونو یو مرکب دی. چیرې 2 مالیکوله میتان مونږ 1500 درجې تودوخه ورکو نو C2H2 یعنی اسیتلین په همدې ترتیب 3 مالیکوله هایدروجن ازادیږي. دغه مرکب د الکاینونو د لومړنی نماینده دی چې د میتان د 2 مالیکولو د میتان ته چې مونږ 1500 درجې تودوخه ورکو نو دا لاسته راځي. په همدې ترتیب مونږ که چیرې میتان هایدرولیز کو یعنی د اوبو د بړاسونو سره تعامل ورکو، دلته هم تودوخه تقریبا 800 درجې د سانتیګریډ ده. نو کاربن مون اکساید او 3 مالیکوله هایدروجن ازادي. د میتان د هایدرولیز څخه کاربن مون اکساید او هایدروجن لاسته راځي. په همدې ترتیب د کیمیاوي خواصو لپاره موږ که چیرې میتان د هالوجنونو سره تعامل ورکو کوم مرکبات لاسته راځي. مثلا یو تعامل خو مخکې لیکلی و، که چیرې دا د کلورین سره تعامل ورکو میتایل کلوراید او HCl لاسته راځي. په همدې ترتیب که چیرې دغه میتایل کلوراید د کلورین سره بیا هم تعامل ورکړل شي د رڼا په شتون کې نو جمع HCl لاسته راځي. په همدې ترتیب دای کلورو میتان ته که چیرې کلورین سره تعامل ورکړل شي سره بیا هم که چیرې دا د کلورین سره تعامل وکړي په نتیجه کې کاربن ترایکلوراید لاسته راځي او HCl. په همدې ترتیب کې چیرې دا بیا هم تعامل ورکړو د کلورین سره په نتیجه کې کاربن تترا کلوراید او HCl لاسته راځي. د دوی دغه ټول تعاملات چې دي د رڼا په شتون کې دي. دا د میتان کیمیاوي خواص. د میتان د لاسته راوړلو لپاره څو طریقې دي، خو یوه طریقه یې زه عملي توګه تاسو ته کار کوم. موږ د الکانونو د لاسته راوړلو لپاره څو کړنې مخکې تشریح کړې. ویلي مو چې یوه طریقه چې د عضوي مالګو او د سودالایم د تعامل څخه لاسته راځي هغه پاتې ده چې دغه درس کې زه تاسو ته تشریح کوم. مونږ که چیرې د میتان لاسته راوړلو لپاره د عضوي مالګو څخه کار وکړو، یعنې یوه تجربه کاروو، د دې تجربې لپاره چې کوم مواد پکار دي موضوع ده د میتان لاسته راوړل. سامان چې پکار دی دلته کرل یا هاون، قاشوغه، د تودوخې سرچینه، همدارنګه تستریو چې
پایرکس ویښه دی د تستیوب ګیرا کوم مواد چې دلته پکار دي سودیم استیت سودالایم او اورلګیت کړنلارې داسې ده چې که چیرې موږ 15 ګرامه د سودیم استیت د 15 ګرامه سودیم هایدروکساید او کلسیم اکساید چې دغه ته سودالایم وایي سودیم هایدروکساید په تعامل کې ونډه اخلي او کلسیم اکساید کتالست که چیرې موږ 15 ګرامه سودیم استیت د 15 ګرامه سودالایم سره یو ځای کړو دته تودوخه ورکړو په تستیوب کې موږ ته څه لاسته راځي د میتان ګاز لاسته راځي کوم مواد چې موږ میز کې آماده کړي تستیوب او د تستیوب ګیرا یا نیونکي د تودوخې سرچینه او همدارنګه اورلګیت د مواد اخیستلو قاشوه په لومړی سر کې باید د 15 ګرامه سودیم استیت واخیستل شي دته لږ تودوخه ورکړل شي تر څو هغه کرستلي اوبه چې لري هغه بخار شي موږ دغه کار مخکې کړی په دې خاطر چې زموږ درس کې کوم د وخت څخه مو ګټه اخیستې وي سودیم استیت ته مو تودوخه ورکړې تر څو دی پوډر شي او دلته هم سودالایم چې تیار مو پوډر جوړ کړی دی اوس دغه سودالایم د سودیم استیت سره یو ځای کوو او د کرل په واسطه یې مخلوطوو دا پوډر شل نو غواړم زه یې په تستیوب کې واچوم لږ اندازه یې سودیم استیت خپل مالیکولونو منځ کې کرستلي اوبه لري نو لومړی باید دغه اوبه لرې شي اوس د تودوخې سرچینه زه روښانه کوم 11 ټولګي کې موږ ویلي وو چې د اتومونو ذرات چې څومره کوچني وي هغومره زر تعامل کولی شي سودیم استیت کوم مقدار اوبه چې اوس پاتې دي هغه تبخیر شي وروسته د سودیم استیت د اوبو څخه تر اوسه هم د اوبو بخارات وځي کله چې د اوبو بخارات خلاص شي نو د میتان نوبت راځي چې میتان وځي استحصال شي یا لاسته راشي میتان یو سپک ګاز دی کثافت یې د هوا څخه کم دی نو مخکې مو ویل چې اوبو کې نه حل کیږي په دې چې رابطه یې قطبي نه ده مکمل اشتراکي ده لږ څه زیاته تودوخه یې وغوښته په 11 ټولګي کې مې ویلي وو چې د ارینوس یو نظر وه چې د هر تعامل لپاره موږ تودوخه ضرورت لرو تاسې ګورئ لږ میتان بهر کیږي زه چې اورلګیت نږدې کوم هغه ګاز چې بهر کیږي سوځي تاسې وینئ د اورلګیت شعله هم معلومیږي تاسې ته او د میتان شعله هم معلومیږي د میتان شعله زیاته ده لږ لوړه ده د تستیوب څخه چې کوم ګاز وځي تاسې وینئ هغه د میتان ګاز دی
تاسې وینئ کوم شعله چې د تست ټیوب څخه بهر کیږي د میتان ګاز دی چې موږ د اکسیجن په شتون کې هغه سوځوو کاربن دای اکساید اوبه او انرژي لاسته راځي. تاسې وینئ چې څومره ښه سوځي، یعنې دا د میتان د لاسته راوړلو طریقه چې موږ د سودیم اسیټ او سودا لایم څخه موږ میتان لاسته راوړه. نو تاسې وینئ چې میتان چې کوم بهر کیږي نو سوځي، زیړه شعله لري، تاسې وینئ. او میتان د اکسیجن په شتون کې سوځي چې موږ مخکې اور ورته کړی ورته کاربن دای اکساید اوبه او انرژي جوړه. اوس د تودوخې سرچینه ګلوم په همدې ترتیب. دا وه زموږ تجربه چې تاسې ولیده چې موږ د سودیم اسیټ او د سودا لایم د تعامل څخه میتان لاسته راوړه. معادله یې لیکم. په لومړي سر کې موږ سودیم اسیټ ته تودوخه ورکړه تر څو د هغه کرستلي اوبه بهر شي. بیا هم د سودیم هایدروکساید او کلسیم اکساید په شتون کې تودوخه ورکړه چې لاسته راغله. دا به لږ دی خو لیکن دا به پاک کړم. میتان او سودیم کاربونیت لاسته راځي. کوم مواد چې دلته پاتې په تست ټیوب کې هغه سودیم کاربونیت دی او میتان یې بهر شوی دی. سودیم کاربونیت یو غیر عضوي مالګه ده، تاسې پوهیږئ. کله چې دغه میتان موږ لاسته راوړه نو دغه میتان مو د اکسیجن سره تعامل وکړ، یعنې د اکسیجن په شتون کې مو وسوځاوه. نو کاربن دای اکساید، اوبه او انرژي لاسته راغله. خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي. په عملي توګه تاسې ولیدل چې موږ میتان په څه طریقه باندې لاسته راوړه. موږ لومړی میتان تشریح کړ چې میتان د الکانونو لومړی مرکب دی، یو بېرنګه بېبویه ګاز دی، د خندقونو ګاز هم ورته وایي، د کانونو ګاز هم ورته وایي. دی په طبیعي ګاز کې تقریبا 98% یا 98 سلنه شتون لري. د تیلو په ګازونو کې د 10 تر 80 سلنه پورې شتون لري. د کاربن او هایدروجن ترمنځ چې کوم اړیکه ده دا سګما اړیکه ده. سګما اړیکه یوه ګونې اړیکه ده او قوي اړیکه ده. کوم فضایي شکل چې ځان ته غوره کوه هغه تتراهایدرال وه او کیمیاوي خواص مو هم تاسو ته تشریح کړل او لاسته راوړنه مو هم ولیده په عملي توګه. خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې موږ بل په کومه طریقه باندې کولی شو میتان لاسته راوړو. هغه معادلې د هر طریقې جلا جلا ولیکئ. دا هم کورنۍ دنده. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.